دا ولس به یو کول وي چې شبیا مینه پریوانه د وطن کوڅې د غواړي یا ملنګ بادشاه خانه. بادشاه خان 1890 کې 400 په اتمانځي کې مامدزی کورنۍ کې پیدا شو. د پلار نوم بیرام خان، د خپل پلار دوم زوی و او د مصر ورور نوم خان عبدالجبار خان کوم چې ډاکټر خان صاحب باندې هم مشهور ده. او بادشاه خان په کټ کې غټ د زړه صفا او هوښیار سړی و. تاسو د هوښیارتیا اندازه له دغه لګولی سي. کم ټیم چې دی په لسم کلاس کې و هغه ټیم یو څه انګریز افسران ایډورډ سکول ته رالو او دوی ته یې وکتل، ورته ویلې چې موږ تا ته فوج کې یوه دنده درکوو او له موږ سره کار وکړه. خو دی ولاړ شو او جواب یې ورکو او ورته یایي چې زه په خپله خاوره د بل چا غلام او د دومې درجې شهري جوړ سم، دغه زه نه خوښوم. د خپله لومړۍ زده کړه ایډورډ میشن سکول پېښور کې وکاوه او د هغه وروسته بیا دی د لوړو زده کړې دپاره علیګړ ته ولاړی. او کم ټیم چې دی له علیګړ رالی هغه ټیم د دا نظریه پیدا کړه چې دی به د خپل خاورې او د خپل خلکو خدمت کوي او د پښتنو د اتفاق، حق، انصاف، ازادي، پرمختګ او عدم تشدد فلسفې له وجې ته فخر افغان، بادشاه خان، باچا خان او سرحدي ګاندي په نامه ونې یادیږي. د په 1910 کې ټولنیز اصلاحات شروع کړو کوم چې بیا مخته ملي تحریک بدل شو. او بیا د په دغه کال 1910 کې د خپل دوست مولوي عبدالعزیز سره ملاو سو او یوه اصلاحي جرګه یې جوړه کړه. او د هغه وروسته بیا دوی دا غوښتنې رضا سو چې دوی به آزاد په نامه ښوونې ځای سکولونه جوړوي. او بیا کال 1913 د پښتون په خاوره 1914 ښوونې ځای سکولونه جوړ کړو او د خپلو زویانو هم دغو سکولانو کې زده کړه وکړه. او د انډیا پخوانی وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنګ هغه هم په دغو آزاد سکولانو کې زده کړه وکړه. او بیا له 1915 جشو کې تر 1918 پر بادشاه خان پښتونخوا کې 1500 کیلو ته په خپله پښو باندې ورلی الته د خلکو ته د ټولنیز اصلاحات پیغام ورکو او ورته ویلې چې د پښتنو پرمختګ یوازینۍ لاره علم او قلم ده. او د هغه وروسته بیا 1921 کې انجمن اصلاح افغانیه جوړه کړه او د هغه وروسته د ځوانانو تحریک پښتون جرګه هم جوړه کړه. او بیا داسې 1928 کې تر ټولو اول پښتو په ژبه کې د تر ټولو اول یوه مجله رساله پښتون په نامه باندې هم جوړه کړه او دغه مجله اوس هم چاپ کیږي. او دغه رسالې چې پښتانه تعلیم خواته راولي او د پښتو ادب کې ډېر لوی کردار ادا کو. او بیا 1990 کې باچا خان خدای خدمتګار هم جوړ کو. د دغه تحریک تر ټولو لوی مقصد ټولنیز اصلاحات او د بویل د خدای مخلوق خدمت د خدای خدمت ده. او بیا داسې لکه خلک په خدای خدمتګار کې مخته شریک سو. خو انګریزانو د خلاف یو سخت بریکډاون شروع کړو او په 2 کال کې 15,000 خدای خدمتګار ورکر چې کوم دغه زندان ته واچول. خو د هغه باوجود بادشاه خان جذبه حوصله کمه نه سوه او داسې بادشاه خان او نور ټولو پښتنو له یو بل سره ودرېدل او د ظلم او د جبر خلاف خپل تحریک روان کو. خو دغه باوجود انګریزانو خپل سازشونه کول او بیا 1920 کې د تر ټولو اول ګجرات کې زندان ته واچاوه. او کم ټیم چې بیا پاکستان جوړ شو د پاکستان کې هم 18 کاله په زندان کې تیر کړو او یو د سخت ناجوړو بیا دوی له زندان خلاص کو او برطانیې ته ولاړو علاج لپاره. او کم ټیم چې دی بیا له ناجوړۍ جشو سو هغه ټیم د خپلوانو دا مشوره ورکړه کته پاکستان ته ورلې خو دوی به تا بیرته زندان ته واچوي ولې چې دی هغه ټیم ضعیف و او د دې زندان تاب نه سوی راوړی. خو دغه له وجې د بیا په افغانستان کې پناه واخیستله او دوی دوري و او هغه ټیم بیا پاکستان دته ویزه هم نه ورکوله چې دی بیرته وطن ته راسي. او داسې بیا د 8 کاله په جلا وطني کې تیر کړو. او بادشاه خان په خپل ژوند کې 19 کاله په جلا وطني او په زندان کې تیر کړو. او د دې ټول تحریک یو مقصد و چې پښتنو کې سوشل ریفارمز ټولنیز اصلاحات راولي، هغه پرمختګ ونکار وکړي او هغه کې شعور پیدا کړي او سیاسي کړي. او بیا چې کم ټیم دی له زندان را خلاص و هغه ټیم به د کانګرس او له ګاندي سره ملګری شو. د دواړو فلسفه عدم تشدد فلسفه وه او د دواړو دشمن یو و
او دواړو له فرنګیانو جی ازادي غوښتله. د بادشاه خان له کانګرس سره دغه وجه یو څو چې بادشاه خان د هند تقسیم خلاف وو او دغه له وجه ډېر خلک ورته ویل سته د مسلمانانو خلاف دی. بادشاه خان دا غوښت چې ټوله هند سره یو او متحده یي. هغه دا نه غوښت چې په هند کې هندوستان او پاکستان جوړ شي. هغه یو هند غوښت او په هغه په هند کې هر سړی ته د خپل حق غوښت. او هغه ټیم ګاندھی او کانګرس هم دا ویل چې یو هند به جوړیږي او هغه هم د پاکستان پارټیشن نه غوښت. دغه له وجې دی سره یو سو او دا ویل چې موږ یو متحده هندوستان غواړو. خو بیا بعد کې ګاندھی د سر دغه دوکه وکوله او کم ټیم چې پاکستان او هندوستان تقسیم کېدو تر هغه 2 میاشتې مخته ګاندھی کانګرس نیرو دوی ټوله هغه ټیم له انګریزانو سره د تقسیم کومه منصوبه وه په هغه باندې دوی سره مشورې وکولې خو دوی له بادشاه خان چې هېڅ سلا مشوره نه واخیستله او نه یې خبر کو. او بیا چې کوم ټیم بادشاه خان خبر سو چې دوی له انګریزانو سره په تقسیم باندې خبرې وکولې او د پښتونخوا کومه صوبه چې ده دغه د پاکستان سره وتړله او بادشاه خان په دغه باندې ډېر ناراضه او خوابدی سو. او بیا یې ګاندھی او کانګرس ته ویل چې تاسو موږ پښتانه لیوانو ته ورتس کړو. او کم ټیم چې بیا پاکستان جوړېدو هغه ټیم انګریزانو یو غیر ولسواکه او جعلي ریفرنډم یې وکاوه او پښتونخوا له پاکستان سره وتړله. د دغه ریفرنډم بادشاه خان د ورور او نور ټول پښتنو د دغه ریفرنډم بایکاټ وکاوه خو د هغه باوجود دغه جعلي ریفرنډم یې پښتنو باندې وتاپو او پښتونخوا له پاکستان سره وتړله. او بیا چې کم ټیم پاکستان جوړ شو هغه ټیم بادشاه خان د پاکستان مخالفت نه ده کړی او بیا د پاکستان اوله آئین ساز اسمبلی چې کومه وه هغه کې شریک هم سو. دا هلته یو سپیچ وینا یې وکوله. هغه سپیچ وینا نن هم په تاریخ کې موجوده ده. تاسو هغه ویلی سئ او هغه په یوټیوب کې هم اورېدلی سئ. او له دغه سره فارغ بخاري په کتاب کې عدالت کې چې د کوم پیرري جواب جمع کړی و هغه هم تاسو فاخر بخاري په کتاب کې ویلی سئ او تاسو به اندازه وسي چې دی د پاکستان په حق کې و که نه و. او د پاکستان اوله کومه آئین ساز اسمبلی څه وه دا هلته یو سپیچ وینا یې وکوله او هغه سپیچ کې دی دغه حلف واخلي او قبول وکړي چې دی به د پاکستان په ترقي کې خپل کردار ادا کوي. او دغه تقریر کې بیا لیاقت علي خان له ده سوال وکړي چې ته د پښتونستان نارې وې دغه څه دي او بیا دی دغه جواب ورکړي او دی ورته وایي چې پاکستان کې څنګه سندیانو لپاره یوه صوبه سند ده پنجابیانو لپاره صوبه پنجاب ده دغسې موږ د پښتنو د شناخت او آیډنټیټي لپاره هم یو صوبه پښتونستان غواړو او څومره د پښتنو علاقې دي دغه ټوله یو ځای سي او پښتونستان صوبه جوړ سي او د پښتنو ژبه او کلچر له دغه سره یو سي او د پښتنو یو شناخت او یو آیډنټیټي پیدا سي. بادشاه خان یو جلا ملک پښتونستان نه غوښت. هغه په پاکستان کې یو پښتونستان صوبه غوښت چیرې چې د پښتو ویل کېږي د پښتو کلچر کېږي او د پښتانه آزاده یي او پښتنو ته خپل حق ورکول شوی یي او د پښتنو شناخت او آیډنټیټي لپاره د پښتونستان ناره وواله. خو موږ ته دغه حقیقت نه راښول کېږي او موږ ته یایي چې د پښتونستان ناره یو جلا ملک لپاره ویلې وه او دغه له وجې ده ته غدار ویل کېږي. اصل کې چې پاکستان جوړ شو د پاکستان په حق کې و او د پاکستان کې دنني پاکستان په آئین کې دنني د یو پښتونستان صوبه پښتنو لپاره غوښتله چیرې چې پښتانه خود مختاره او آزاد دي او هغو ته پوره حق ورکول شوی او له دغه سره د پښتنو یو شناخت هم یې. خو دغه ډېره خلکو نه وه خوښه او ده باندې بیا د غداري مقدمې ولګولې او ده یې بیا زندان ته واچاوه. باید چې په دغه حقیقت باندې هر پښتون خبر سي او د سپیچ چې کوم ده هغه هم تاسو واورئ او د کوم تحریري جواب چې د عدالت کې جمع کړی وو د خپل غداري مقدمې خلاف هغه تحریري جواب تاسو هم ویاست او له حقیقته خبر سئ. ولې چې ډېر پښتانه داسې دي هغه له تاریخ نه د خبر له یو بل چې خبرې اورېدلې لا پاک سړي لا په پاکستان نیوز چینل کې دا خبرې اورېدلې او وایي چې دی د ګاندھی یو پولیټیکل سټوډنټ و او دی غدار و. خو حقیقت بل شی ده او د بادشاه خان غوندې شخصیت تاریخ کې یو راځي. او بیا دا چې په 1931 کې کانګرس او نور کوم لیډران چې وو هغه د کانګرس پرزیدنټ هم جوړاوه خو د هغه انکار وکاوه او ورته ویلې زه د خدای خدمتګار یو عام ورکر او صفایي یم. او بیا دا چې تر 1939 پورې د کانګرس یو ورکر هم و. خو هغه ټایم بادشاه خان له کانګرس سره په جنګ پالیسي څخه کوم په هغه اختلاف ورسره راغلی
او بادشاهان کانګرس ته استعفا ورکړه او کانګرس یې پرېښاو. خو د هغه وروسته بیا کانګرس د خپل جنګ پالیسي بدله کړه او بیا بادشاه خان دوی سره د عمري ملګری سو او دوی په خپل ټول عمر په عدم تشدد فلسفې باندې اټل ولاړ وو. او کوم ټیم چې د خدای خدمتګار جوړ کو هغه ټیم په یو وینا کې د خدای خدمتګار ورکرز کوم هغه ته ویل زه تاسو ته یو داسې توپک درکوم کوم خلاص چې انګريز او پولیس نشي درېدلی. دغه توپک د نبیانو توپک ده خو تاسو په دغه نه یاست خبر. دغه توپک د صبر او د صداقت ده او په دغه مځکه باندې یو داسې طاقت نشته چې د خلاف ودرېږي. او دوی په خپل دغه پر امن فلسفې له وجې ټول خلکو کې مشهور سو خو ظالمانو هغه باوجود په د باندې ظلم وکاوه او دا ویل که موږ باندې هر چا هر څونه ظلم وکاوه خو خدای خدمتګار به یو څوک نه وژني. او د هغه یو مثال کیسه خوانی ثانیه ده. کم ټیم چې 1930 کې بادشاه خان دوی ویناو هغه ټیم خدای خدمتګار خلکو احتجاج وکاو او خدای خدمتګار دا خلک چې کیسه خوانی بازار درالو هغه ټیم انګريزانو دوی باندې ټکان وکول او په دغه نتیجه کې 250 پښتانه او د خدای خدمتګار کم خلک سو هغه مړ سو. خو د بادشاه خان لار او د بادشاه خان نظر د عدم تشدد نظر وو او دا غوښ چې د ټول پښتانه د امن صداقت عدم تشدد او د علم پلار باندې روان کې او د خپل ټول عمر دغه لپاره کوشش هم وکاو. او د پښتون افغان تاریخ کې د بادشاهان د عدم تشدد فلسفه چې سونه نن زیات ضرورت ده هغه بزام بل یو ټایم هم نه وو. نن د پښتون معاشري کې د بادشاهان دغه نظر او دغه فلسفه تر ټولو زیات ضرورت ده او د بادشاهان فلسفه او علم د پښتنو د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. او کم ټیم چې هندوستان او پاکستان جوړېدو یعنی لوی هندوستان تقسیمېدو د دغه پارټیشن او تقسیم ډېر خلاف وو. دا غوښت چې هندوستان نشي تقسیمه خو کم ټیم چې هندوستان تقسیم وسو هغه ټیم د انډیا آئین ساز اسمبلی رکن جوړېدلی شوی خو د هغه باوجود پاکستان کوم اول آئین ساز اسمبلی سو د هغه باندې ترجیح ورکړه او د هغه آئین ساز اسمبلی رکن هم جوړ سو. او په دغه باندې قائد اعظم ډېر خوشاله سو او بیا د دوی دوه ملاقاتونه هم وسو. اول ملاقات کې قائد اعظم د مړی تر اوغشت اوله ته دوی ډېری خبرې وکولې او بیا دوی په دغه باندې رضا سو چې دوی به دغه ملک ترقی کې د یو بل سره مرسته کوي. او اخر کې بادشاه خان قائد اعظم ته دا وویل سته پېښور ته راسه او هلته دوره وکړه او په قائد اعظم په دغه باندې رضا سو. خو هغه ټیم د پښتونخوا کوم انګریز گورنر چې وو او یو څه نور داسې د مسلم لیگ خلک هغه دا نه غوښت چې قائد اعظم پښتونخوا ته ولاړ شي او تاریخ کې دغه ډېر ثبوت شته تاسو دغه کتلی شئ. او بیا چې کوم ټیم دی ایوب خان حکومت راغی هغه ټیم بادشاه خان او د ایوب خان ترمنځ ډېر اختلافات راغلو ولی بادشاه خان د رښتیا او ایماندار سړی وو او ایوب خان حکومت هغه حکومت وو چې د قائد اعظم خور فاطمه جناوانی هم دی داندلی الزام ولګاوه او داسې بیا له قائد اعظم له مرګه پسه 1948 جشو کې تر 1958 پر بادشاه خان ډېر وختونه په زندان کې تیر کړو. او تر ټولو اول ځل کم ټیم چې بادشاه خان زندان ته واچول شو هغه ټیم 400 کې په بابړک میدان کې 12 اگست 1948 کې د خدای خدمتګار هغه خلک چا سره نه توپک وو بلکې لاټیانې او لرګي لا نور سره هغه راوتل احتجاج وکاو بادشاه خان په حق کې چې هغه بیرته له زندان را خلاص کړي. خو د پاکستان هغه ټیم حکومت کوم او دغه پر امن خلکو باندې ټکان وکول او داسې ویل کېږي چې 200 کسان شهیدان کړو او دغه ټکانو حکم خان عبدالقیوم خان کشمیری چې کوم دغه حکم ورکو او دوی پښتانه شهیدان کړو او دغه عبدالقیوم کشمیری ویل که د موږ پولیس ګولیان نه وای ختم شوی موږ به دا ټول کسان مړ کړي وو او یو کس به نو پاتې شوی. او بابړه په دغه ثانیه کې 200 کسان شهیدان شو او تر 1200 زیات کسان زخمیان شو. او عبدالقیوم خان کشمیری هغه کس وو چې بادشاه خان باندې دغه الزام لګولی وو چې دوی دغه سازش کوي چې دوی قائد اعظم به مړ کړي. او داسې بیا کم ټیم بادشاه خان له جیل را خلاصو هغه ټیم د بیان ورکو ډول داسې کم ټیم انګریزانو په جیل کوم هغه ټیمه دونه سخترې نه ولیدلې څونه سخترې چې ما په پاکستان اسلامي حکومت په جیل کې ولیدلې. او بادشاه خان په ځون کې د ونې د غداري مقدمه هم درج شوه
دغه لو وجه دا وه چې بادشاه خان د 1 یونټ انکار ورته وکاوه. هغه ټیم ایست پاکستان په پاپولیشن کې زیات و او د حکومت د هغو حق کېدو. خو ویست پاکستان 1 یونټ جوړاوه او څونه صوبې وې هغه سره یو کولې 1 یونټ یې جوړاوه. ولې چې 1 یونټ جوړ شوی وی نو بیا دوی په آبادي کې زیاتېدل او اختیار له دوی سره راتلو. خو بادشاه خان د دغه انکار ورته وکاوه او بیا دوی په بادشاه خان باندې د غداري مقدمې درج کړې. دوی بادشاه خان ته د منسټري آفر هم ورکو خو بادشاه خان هغه انکار کو ورته. او بیا په ذوالفقار علي بوټو په ټایم کې 1993 کې کم ټیم چې بادشاه خان خپل وطن ته راغی هغه ټیم ذوالفقار علي بوټو دا حکم ورکو چې بادشاه خان ونیسي او بیا دوی د ملتان کې زندان ته واچاوه. او بیا وروسته 1984 کې د بادشاه خان نوم نوبل پیس پرایز لپاره هم نومینیټ شو او له دغه سره له هندوستان له طرفه بادشاه خان ته 1988 کې بھارت راتنا یې هم ورکړه. او بیا دا چې بادشاه خان څاولک په ټایم کې د کور کې نظربند وو او 1988 کې د وفات شو او خاورو ته وسپارل شو. او بیا د وصیت مطابق جلال آباد کې دی شخ کو او دا ویل کېږي چې د په جنازې کې تر 2 لکه زیات کسان راغلي وو او د هغه ټایم افغان پریزیډنټ ډاکټر نجیب الله خان هم راغلی وو. خو دا ټایم په افغانستان کې جنگ شو وو. خو کوم ټایم چې د جنازه جلال آباد تله هغه ټایم د له وجې جنگ بند شو او تاسو دغه اندازه لګولی سئ چې د څونه لوی شخصیت درلود. پښتانه باید خپل ملي اتلان ژوندي کړي او د بادشاه خان غوندې کوم اتلان او د عدم تشدد دغه اتلان را ژوندي کړي. ولې دغه د پښتنو د خپلواکۍ د ترقي او د رڼا یوازینۍ لاره ده. او بادشاه خان د امن، رښتیا، انصاف، صبر، استقامت، رڼا، د علم، پوه او د عدم تشدد یو بې مثاله کس ده او باید چې پښتون د فلسفې د په ژوند باندې نور ریسرچ وکړي او د خپل آټو بایوګرافي او کتاب هم ووایي. داسې دا ویډیو که تاسو خوښه سوي دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او که څه رایې لرئ هغه په کمنټ کې راکړئ او دغه ویډیو له هر پښتانه سره شیر کړئ چې موږ خپل ملي اتلانو خبر سو او خلکو ته دا وایو چې پښتانه مزاجن انتها پسند نه دي بلکې پښتانه مزاجن محبتناکه او پر امن خلک دي او پښتنو کې دي بادشاه خان غوندې مثالونه سته. بلې ویډیو کې به ملاوي شو. تر هغو پر خدای په امان ځان خیال ساتئ. ښه چارې.